د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا د افغانستان او ناروې د مستقل کمیسیون له رئیس او ملپلاوي سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. د اطلاعات او کلتور وزارت وایاندوی په دې کتنه کې د یاد کمیسیون رئیس ویلي چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. رئیس کمیسیون مستقل نروژ و افغانستان معلومات لازمه را راجع به فعالیت‌های کمیسیون ارائه نموده و اضافه کردند که موظف هستند تا فعالیت‌های کشور شاهی نروژ در بخش‌های مختلف سیاسی، کمک‌های بشردوستانه و در عرصه‌های دیگر در افغانستان را از سال 2015 الی 2021 و بعد از آن مورد بررسی قرار بدهند و همچنان در انتظار بر تداوم همکاری‌های کشور نروژ در عرصه‌های مختلف با افغانستان وعده همکاری نمودند. ورته مهال د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا ویلي چې افغانستان کې سراسري امنیت ټینګ دی او خلک د هیواد ګوټ ته په ډاډه زړه سفر کولای شي. ملا خیرالله خیرخوا وزیر اطلاعات و فرهنگ در این نشست با بیان اینکه افغانستان امروزی پس از 40 سال دارای یک نظام مقتدر بوده که توانسته است امنیت سرتاسری در کشور تأمین نماید و مردم از این کشور آزادانه به گوشه و کنار این مرز و بوم سیر و سیاحت کنند. همچنان پروژه های انکشافی و عمرانی در نقاط مختلف کشور در حال جریان می باشه و اضافه نمودند که مبارزه با مواد مخدر خیلی به طور جدی صورت گرفته. په دغه کتنه کې دواړو لوري د افغانستان او ناروې ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار کړی دی.